په سلامونو مو هرکلی 2 دقیقې خبر ته راغلاست. د امریکا پخوانی سفیر وایي ممکن واشنگټن په کابل کې خپل سفارت یو ځل بیا پرانیزي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي ممکن واشنگټن په کابل کې خپل سفارت یو ځل بیا پرانیزي. نیومن له ای 24 سره په خبرو کې ویلي له اسلامي امارت سره د امریکا په ژورو اختلافونو سربېره واشنگټن له کابل سره د تعامل لپاره عملي دلایل لري او د دواړو لوریو اړیکې کولی شي په تدریجي ډول پراخ شي. ایران د افغانستان قانونو د ارزونې مطالعات پیل کړي. ایراني چارواکي وایي په افغانستان کې د کاني سرچینو د ظرفیتونو د معلومولو او د دغو زیرمو په اړه د منظم معلوماتي بانک د جوړولو په موخه مطالعات پیل کړي دي. ایراني چارواکي دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره مهم بولي. د پنجشیر والي وایي په دې ولایت کې هیڅ سیاسي بندي نه لرو. د ریاست الوزرا اداري مرسل مولوي عبدالسلام حنفي د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ پنجشیر ته تللی او دغه ولایت له زندان څخه لیدنه کړې ده. د پنجشیر ولایت د رسنیو دفتر وایي حنفي د بندیانو د خوراک استوګنې نظم او له هغوی سره د چلند د وضعیت ارزولی دي. بلخوا د پنجشیر والي ویلي چې دغه ولایت په زندان کې هیڅ سیاسي بندي نشته. بقایي وایي د ایران او افغانستان د سوداګرۍ پیاوړتیا دوه اړخیزو هڅو ته اړتیا لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو پیاوړتیا د دواړو هیوادونو دایمي هڅو ته اړتیا لري. او امریکا کې پراخه ځنګلي اورلګیدنه شاوخوا 42,000 کسان له سیمې ایستل شوي. د امریکا د نیواډا ایالت د رینو ښار په شمالي څنډو کې د پراخې ځنګلي اورلګیدنې له امله شاوخوا 42,000 کسان له خپلو سیمو ایستل شوي او 15,000 نورو ته د احتمالي تخلیې امر شوی دی. دا 2 دقیقې خبر تر بیا د الله پامان.